هر ورځ یو فقیر د یو دولتمن کور ته تللی او هلته به دروازه ورته وټکوله، هغوی به د خوراک لپاره څه ورکول. نو بله ورځ چې دی د کور ته ورغی، اواز یې ورته وکړی، ښځې ورته وویلې چې هغه بیده دی، ته بیا راسه. د ډېر زیات فکر وکړي چې زه داسې در و طرف ته راځم چې هغه بیده دی، د هغه و طرف ته زما اواز هم نه رسي. دی ډېر زیات په سوچو کې سو او ویې ویلې چې زه به نن د دغسې در و طرف ته ځم چې زما اواز به اوري هم او هغه به بیدېږي هم نه. دی نوی سوچ وکړي، راغی د مسجد و طرف ته. مسجد ته چې راغی، یو عجیبه خوشحالي دته محسوسه سوله. 2 رکعته نفل ادا کړل او بیا د الله څخه دعا وغوښتله چې پروردګاره ما هره ورځ ستا نه علاوه د بل چا نه غوښتله او هغه نن جواب راکړی چې هغه بیده دی، نو د خوراک لپاره سره نه کړل. پروردګاره ته خو هغه ذات یې چې ته هیڅکله ویدېږې نه، خوب تاله نسې راتللی او زما اواز ډایرکټ اورې. پروردګاره زه معافي غواړم چې تر اوسه پورې ما ستا د در نه علاوه بل در ته تلم او هلته مې د خوراک غوښتنه کوله. دی په دې دعا کې لګیا و. نو په دې وخت کې هغه پیسهدار او دولتمن سړی رالی و جومات ته، چې وی کتل هغه فقیر لګیا دی، د الله نه دعا غواړي او سترګو نه یې اوښکې را روانې دي او د فقیر ټولې دعاوې یې واورېدلې. نو دا دولتمن انسان دغه د فقیر شاته کښېنستی او چې کله دا فقیر د خپلې دعا نه فارغه سو، نو دا دولتمن انسان د جیب نه یو کاغذ راوکښی او پر دې باندې خپل نیم دولت، نیم جایداد هغه د فقیر په نامه باندې واړوي او هغه پرچې ولر ورکړه د فقیر په لاس کې. هغه چې ورته وکتل چې دا څه دی، نو دغه دولتمن انسان ورته وویلې چې ما د الله د رضا لپاره د خپل نیم دولت ستا په نامه وکړي، یعنې ما ته د خپل نیم جایداد مالک جوړ کړلی. نو په دې وخت کې فقیر نور هم وژړل او ویې ویلې پروردګاره یوه ورځ تا درته رالمه، تا زه دومره ونازولم، تا دومره ماله را کړلې، که چیرې زه ستا درته هره ورځ راتلی نو به څومره تا نازولی وای. کله چې یو انسان د الله نه لرې سي، نو د الله د رحمت نه لرې سي. کله چې یو انسان د الله حکمونه پرېږدي، یعنی د الله مهرباني پر ده باندې حرامه سوله، په هیڅ وخت کې د الله نه دعا کول نه پرېږدو، د الله پر حکمو باندې عمل کول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنت باندې عمل کول او د الله نه غوښتل، دا د انسان د دنیا هم کامیابي ده او د آخرت هم کامیابي ده. او قرآن کې الله فرمایي چې فدعوني استجب لكم، تاسو یې ما نه وغواړئ چې تاسو څنګه غواړئ زه تاسو ته هغه درکومه، زه ستاسو دعا درقبلومه.